لګي. موږ نه چې مخکې څوک تیر شوي دي نو د هغې حالت موږ ته څه پته نشته. نو رسول الله مبارک ته چې الله تعالی د مخکینی قومونو د مخکینی پیغمبرانو د حالات بیانوي نو د دې وجې نه بیانوي چې دا رسول الله مبارک ته وحی کېدله او رسول الله مبارک د الله تعالی اخیری پیغمبرو. الله ورته به وحی را لېږله، حضرت جبریل علیه السلام به ورله راتلو او حالات واقعات او دا شان د قرآن چې کوم احکاماتو د هغې نزول به ورته کولو. نو د دې دپاره به حضرت جبریل علیه السلام به الله را لېږلو چې پیغمبر علیه السلام ته وحی نازله شي او د مخکینی قومونو او د مخکینی پیغمبرانو حالات او واقعات ورته څه دي دا بیان شي. نو یو ورته حضرت موسی علیه السلام متعلق ورته ذکر کوي چې حضرت موسی علیه السلام الله ویل دا زما پیغمبرو او ورسره بیا حضرت هارون علیه السلام دا دواړه رونو. حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام دا دواړه رونو او حضرت موسی علیه السلام الله تعالی په بني اسرائیلو کې دی پیغمبر کړو او فرعون ته الله تعالی دی راولېږلو. الله ورته لاړ شه فرعون سرکشي کړې ده، فرعون ته دعوت ورکه چې فرعون دا خپل سرکشي پرېږدي. نو فرعون سرکشي پرې نه ښودله. نو چې پرې نه ښودله نو الله تعالی هغه په دریاب باندې څه دی غرق کړلو. والله وی ونجیناهما وقومهما من الکرب العظیم. الله وی حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام او د هغه د قوم بني اسرائیل الله وی دا مې د فرعون د ظلم نه څه دی بچ وساتل. فرعون خو ډېر زیات ظالم و، فرعون به ډېر ظلمونه کول په بني اسرائیلو باندې او بني اسرائیل خپل غلامان کړو او نه به یې څه داسې مراعات وغیره به یې نه ورکول، خپل کارونه به یې پې کول، په باغاتو کې په محلاتو کې د فصلونو کارونه دا ګران ګران سخت سخت کارونه به یې پې کول او نور څه دی مراعات به یې نه ورکول. او دغه شانتې فرعون چې کوم خپل قوم و قبطیان ورته ویلي کېږي په هغه قبطیانو به یې ظلم نه کو، صرف په بني اسرائیلو به یې ظلم کولو. نو الله جل شانه د بني اسرائیلو د ازادۍ دپاره د بني اسرائیلو د نجات دپاره الله تعالی حضرت موسی علیه السلام راولېږلو. نو الله جل شانه رسول الله مبارک ته د آیتونو کې وایي ای پیغمبره که د مکې مشرکان د مکې کافران د ستا خبره نه مني یا تا ته بد رد وایي یا د ستا خلاف سازشونه کوي نو ای پیغمبره ستا نه مخکې حضرت موسی علیه السلام تیر شوی دی، ای پیغمبره ستا نه مخکې حضرت هارون علیه السلام تیر شوی دی چې د هغې قوم به فرعون چې دی هغه به ډېر ظلمونه کول، ډېر زیاتې به یې کولو، لیکن هغې د خپل دعوت نه دی رستو شوی. ورپسې بیا وان الیاس لمن المرسلین، حضرت الیاس علیه السلام دا بني اسرائیلو ته دا پیغمبر راغلو او دا کم طرف ته راغلو بني اسرائیلو ته نن سبا چې ورته اردن ویلي کېږي اردن. نو د اردن دا علاقه دغه ځای کې حضرت الیاس علیه السلام څه دی دا پیغمبرو. حضرت الیاس علیه السلام چې راغی دی قوم ته نو د هغې باچا نوم ابي اخي، څه نوم یې لکه ابي اخي، دا ډېر ظالم باچا او بت پرسته باچا او دوی ځان دپاره یو غټ بوت یې تیار کړو، هغه بوت ته به یې ویل بعل. نو د هغه بعل بوت به یې څه دی عبادت کولو او دا باچا هم بت پرستو، قوم کې هم څه دی بت پرستي خوره کړې وه، قوم ته به یې وي ای بت پې ودرولو وي د دې بت نوم دی بعل او د دې به تاسو عبادت کوئ، دته به سجدې کوئ. نو حضرت الیاس علیه السلام ورته الله راولېږلو. حضرت الیاس علیه السلام الله په حکم سره قوم ته راغی، قوم ته دعوت شروع کو ویل دا بت پرستی مه کوئ، د بعل عبادت مه کوئ، د یو خالق لا یزال عبادت کوئ، د یو الله عبادت کوئ، د یو الله بندگی کوئ. نو داسې چلو شو د ابي اخي باچا دا راولګېدو مشوره وکړله او د دې باچا ښځه وه چې هغه ډېره ظالمه وه، دې دواړو دا منصوبه جوړه کړله وی دا حضرت الیاس علیه السلام دا شهید کو وایي ځکه دا خو دې زمونږ دپاره غټ رکاوټ دی، دا خو دې مونږ د بغل د عبادت نه منې کوي. الله جل شانه د حضرت الیاس علیه السلام امداد وکړلو او په قوم باندې څه دی الله پاک عذاب راوستلو. نو رسول الله مبارک ته الله تعالی په دې آیاتونو کې
د دې دوه پیغمبرانو څه واقعات بیان کړي دي. او بیا ورپسې اخره کې د حضرت لوط علیه السلام واقعه بیانوي. وان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناه واهله اجمعین. الله جل شانه رسول الله مبارک ته وی اے پیغمبره یو پیغمبر د پیغمبرانو نه تیر شوی دی چې د هغه نوم دی حضرت لوط علیه السلام. او حضرت لوط علیه السلام دا داسې قوم ته راغلی چې په هغه قوم کې یو بیماری وه. بیماری داسې وه چې هغه قوم به د سړي نه خپل شهوت پوره کو، زناکاري به کوله، بدفعلي به کوله د سړي سره. نو الله جل شانه ورته حضرت لوط علیه السلام راولېږلو دې دپاره چې دا قوم د دې بدو کارونو نه منې شي. دا قوم دا خلک د دې فحش او د دې بې حیایۍ د کارونو نه منې شي. لیکن قوم دا نه سمېدلو، الله پې څه د عذاب راوستلو او دردناک عذاب پې الله داسې راوستلو چې دې د حضرت لوط علیه السلام دا قوم چې د دې خپلو بې حیایۍ د کارونو نه توبه نه ویستله، الله پې داسې عذاب راوستلو چې حضرت جبریل علیه السلام ته الله ویل دا ځمکه پې اوچته کړه. ځمکه یې پې اوچته کړله چې داسې اوچته کړله اسمان طرف ته یې وړله، د هغه ځای نه یې پې راولټه کړله. د هغه ځای نه یې پې راولټه کړله په یو جلغ سره څه دی دا ټول په هغې کې څه دی دفن شول او غرق شول. بیا پې د هغې نه پس پې د کاڼو باران پې الله وکړو. د کاڼو باران پې الله وکړو چې هغه نام و نشان یې څه دی پاتې نه شي. نو دا درې واقعات د دې دریو قومونو الله تعالی په دې آیاتونو کې رسول الله مبارک ته بطور تسلی بیان کړي دي. اے پیغمبره ته مه خفه کېږه، په دې زمانه کې چې کم سړی د دین کار کوي د ده به خامخا مخالف وي. که یو سړی د دین کار کوي او مخالف یې نشته نو دی د دین دا کار بیا دی څه بل څه لارې اختیار کړي. ځکه چې کم سړی د دین کار کوي د ده به خامخا مخالف وي. ځکه د پیغمبرانو مخالفین تیر شوي دي، د صحابو مخالفین تیر شوي دي. او چې کله د یو سړي مخالف وي نو پوه شه چې ته په حق باندې. ځکه مخالف د چا پیدا کیږي؟ دا د حق پیدا کیږي. دا د چا پیدا کیږي؟ د حق پیدا کیږي. او الله تعالی کامیابی چاله ورکوي؟ حق له ورکوي. دا مخکې هم الله تعالی کامیابی حق له ورکړې ده او بیا به هم څه دی کامیابی حق ته میلاویږي. ګورئ جي سبق ته ولقد مننا على موسى وهارون، بېشکه چې موږ احسان کړو په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام. ونجیناهما موږ بچ کړو دې دواړه وقومهما او د دې دواړو قوم لره من الکرب العظیم د لوی غم نه. ونصرناهم او موږ د دوی امداد کړو فکانوا هم الغالبین نو هم دوی غالبه. وآتیناهم الکتاب المستبین او ورکړو موږ دې دواړو لره کتاب واضحه. وهدیناهم الصراط المستقیم او د دې دواړو ته لاره نیغه. وترکنا علیهما فی الاخرین او موږ باقي پرېښودل په دې دواړو باندې په وروستنو خلکو کې. سلام علی موسی و هارون، سلام دی په موسی علیه السلام او په هارون علیه السلام. ان کذالک نجزی المحسنین، بېشکه چې هم دغه رنګې بدله ورکو موږ نیکي کوونکو ته. انهما من عبادنا المؤمنین، بېشکه دې دواړه زموږ د بندګانو د ایماندارو نه. وان الیاس لمن المرسلین، او بېشکه چې الیاس علیه السلام د پیغمبرانو نه. اذ قال، هر کله چې ویل حضرت الیاس علیه السلام لقومه خپل قوم ته الا تتقون، آیا تاسو نه یریږئ؟ اتدعون بعلا، آیا تاسو بلې بعل بت لره؟ وتذرون، او تاسو پرېږدئ احسن الخالقین، بهترین د جوړونکو نه الله تعالی چې دی ربکم چې رب ستاسو دی ورب آبائکم الاولین، او رب ستاسو د پلارانو د نیکونو دی. فکذبوه نو دی قوم دروغجن وګرځولو دی پیغمبر لره. فانهم لمحضرون، نو دوی راتلونکي دي نیولي شوي. الا عباد الله المخلصین، مگر د الله بندگان چې غوره شوي دي. وترکنا علیه فی الاخرین، او موږ باقي وساتو په ده په وروستنو خلکو کې. سلام علی آل یاسین، چې سلام دی په حضرت الیاس علیه السلام باندې. ان کذالک نجزی المحسنین، بېشکه چې موږ همدارنګې بدله ورکو نیکي کوونکو ته.
انه من عبادنا المؤمنین بشک دی زمونږ د بندگان ایماندارونو و ان لوطا لمن المرسلین او بشک چې حضرت لوط علیہ السلام نه پیغمبرانو نو اذ نجیناه واهله اجمعین کله چې بچ کړو موږ دلره او د کور والا ټول الا عجوزا فی الغابرین مگر د یو بوډۍ چې هغه په عذاب کې د پاتې کیدونکو نه وه ثم دمرنا الاخرین بیا هلاک کړ موږ نور لره وانکم او بشک تاسو لتمرون علیهم مصبحین تیریږي په دې باندې د سبا په وخت کې وباللیل او د شپې هم افلا تعقلون آیا بیا تاسو نه پوهیږئ صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين خدای مونږ چې کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي خدای که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي یا الله درس د برکته خدای زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي یا الله دا کم ناس ملګري مشران کشران دي خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي ټولو کورونو کې خیر او برکت کړي یا الله ته مونږ ټولو له خیر راکړي خدای زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وصحبه اجمعین